خندېدم خو رنګ مې جوړ جړا ته دی چې دا قهر مې راغلی چاته دی خندېدم خو رنګ مې جوړ جړا ته دی چې دا قهر مې راغلی چاته دی په دې حال کې د اوس هم عکسونه ګورم هغه وینم چې کوم ډېر رڼا ته دی سلامونه د وصال یوټیوب چینل درنو لیدونکو او د ادب زانګو درنو مینوالو په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ د ادب زانګو خپرونه پیل شو په دغه خپرونه کې موږ له درنو شاعرانو لیکوالانو او ادیبانو سره خپرونې ډکوو په دې خپرونه کې را سره دروند شاعر سردار شاه احسانمند دی احسانمند صاحب ډېره مننه چې زموږ دعوت مو ومنو او زموږ سره مو خپرونې ته ځان اماده کړو ډېره مننه زه هم په خپل وار تاسو ته ستاسې د یوټیوب چینل درنو لیدونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه نیک هیلې او مینه وړاندې کوم هیله ده چې ټول به روغ رمټ او د یوازیني څښتن پر خاورینه ځمکه به د امن ساه اخلي ډېره زیاته مننه کوو احسانمند صاحب که په لومړیو کې په شعر او ادب باندې رڼا واچوو شعر او ادب یعنې څه دا خو خپله شعر په ادبیاتو کې یوه غوټه سوې خبره ده یعنې معنا ده چې پر ادب پورې تړلې خبره ده لومړی پر ادبیاتو غږیږو ادبیات څه دی ادب څه دی دا ډېره مهمه موضوع ده ځکه هرې هغه خبرې چې منظم کیږي او نظم شي بیا دیو دپاره جلا فورمونه ټاکل سوي دي په ادبیاتو کې بېلابېل بحثونه پر دې خبرو سوي خو عموما شعرپوهان او هغه چا چې په ادبیاتو کې برلاسه کار کړی دی هغوی په دې آن دی وایي چې هغه ټول شعري او نثري هنري اثار چې د یو انسان له فکر او تخیل نه راوځي او هغه په هنري ډول د ټولنې واقعیتونه منعکس کړي او پر انسان او د هغه په فکر مثبت اغیز وکړي دې ته ادبیات ویل کېږي شعر په کورنۍ کې په کوم فرم باندې کار کوي په نظم باندې غزل باندې او په ټپیزو باندې مننه ښه پوښتنه ده تقریبا په ادبیاتو او شعر پنځونه کې به داسې فورم نه وي پاتې هغه که نثر دی که نظم دی د نظمونو مې یوه ټولګه چاپ د ورک خوبونه دوه ټولګې نور هم لرم او غزل مې هم ډېر لیکلی دی نور آزاد شعرونه داسې یعنی په ټوله کې تاسې په نظم باندې ډېر کار کوئ بیا په تېره چې چا په ادب کې کار کړی وي او عمر ژوند یې ورته وقف کړی وي هغه ته بیا دا مهمه نه دی چې دا غزل دی دا نظم دی هره خبره چې منظمه شي ښه پیغام پکې وي او په اورېدونکي باندې ځانګړی اغېز وښیندي زما دپاره هغه په زړه پورې هغه کار ډېره مننه په نظم کې مو داسې څه ولیدل چې نظم کې مو ډېر کار وکړو یو خبره ډېره مهمه او اړینه دا ده چې کله موږ په غزل باندې کار کوو یا غزل پنځو غزل تخلیق کوو هغې کې ډېری موږ د زړه خبرې نسو کولی زما ځینې د خپل شخصي ژوند او د ځینو خوالو ناخوالو تصویرونه او انځورونه په ذهن کې وو هغې دپاره مې د نظم لاره غوره کړه ځکه چې نظم بیا پراخې خبرې کولی سي هغه ټول تصویر په مکمل ډول راوړلی سي چې هغه منعکس کړي په تا څه تېر سوي دي څه تېر سو څه خوالو ناخوالو سره مخ سوی په ژوند کې د هغې دپاره یوازینۍ لاره دا ده کولی سو چې موږ هغه حتی کیسې منظومې کړو او یا خپل نظم یې کړو نو دا زما دپاره یو په زړه پورې فورم په دې و چې د خپل زړه درد مې ښکاره کولی سوی په نظم باندې مننه لیدونکي به په تمه نه پرېږدو له تاسې به یو ښکلی غزل واورو سرخي د شونډو کې مسکېږي خال خبرې کوي سرخي دي سرخي د شونډو کې مسکېږي خال خبرې کوي لکه مین ته څوک د عشق د حال خبرې کوي ډېر ښایسته دی دا هسې وهم دی چې حسن غږېدلی نه شي داسې وهم دی دا هسې وهم دی چې حسن غږېدلی نه شي خلک ګونګي دي مګر ستا جمال خبرې ډېر ښایسته دی یو ځل بیا مورو دا هسې وهم دی چې حسن غږېدلی نه شي خلک ګونګي دي مګر ستا جمال خبرې کوي څه بد ذوقي ده او بیا څه د قرینې ضرورت څه بد ذوقي ده او بیا څه د قرینې ضرورت زلف تمار وایي او نور پټال خبرې ډېر ښایسته دی زه به نو څنګه دې تضاد کې ژوند ته زړه ښه کوم زه به نو څنګه دې تضاد کې ژوند ته زړه ښه کوم بېلتون دې خوله را لګوي وصال خبرې ډېر ښه باید دی چې په خوله به لاس کېدم د زړه بوخڅه به نه سپړم په خوله به لاس کېدم د زړه بوخڅه به نه سپړمه کاڼې غوږونه لري او دیوال خبرې ډېر ښایسته دی یو ځل بیا مورو په خوله به لاس کېدم د زړه بوخڅه به نه سپړمه کاڼې غوږونه لري او دیوال خبرې کوي
د محبت په کار د سترګې دومره ښکته شوې چې محبت په کار دی د محبت په کار د سترګې دومره ښکته چې د محبت په کار د سترګې دومره ښکته شوې چې ته وا که مسل غلی ناست سیال خبرې ډېر ښایسته دی خدای خو به خامخا بدل د بد واخلي درنه خدای خو به خامخا خدای خو به خامخا بدل د بد واخلي درنه که ته خاموش په ګناه وبال خبرې کوي حیراني دا نه ده چې ټولې دنیا خوله ګنډلې حیراني دا نه ده چې ټولې دنیا خوله ګنډلې زه بیا نو څه کړې که هر شی مثال خبرې کوي غزل د بیا وینه زبېښلې احسانمنده مګر غزل د بیا وینه زبېښلې احسانمنده مګر فکر یتوم نه ده خو هر یو خیال خبرې کوي ډېر ښایسته واقعیت درنو لیدونکو ډېر لذت مو ترې واخیستو او زه مطمئن یم چې لیدونکو به ستا شعر ډېر خوښ کړی ځکه ډېر ښکلی شعر و او په ټوله کې که راشو دې ته چې د څه نه زیات متاثره شوئ چې شاعرۍ ته رالی او په کوم احساس باندې شاعري کوئ ځکه که تاسو وګورئ ځینې شاعران وایي چې مین شومه شاعر شومه ځینې وایي چې بیا د وطن درد و شاعرۍ ته مې مخه کړه بیا ځینې وایي چې مسافر شومه شاعر شومه تاسې مین وایي که نه بیا کومه بله کیسه وه دغه ټول چې تا یاد کړه دا ټول په دې کې دخیل دي ځکه موږ وایو چې شعر ذوقي پدیده ده او دغه ټول مسایل که مینه ده که خلوص دی که هیوادنۍ مینه ده که هر څه دي دا په دې پورې تړاو لري زما دپاره هم شعر ذوقي پدیده وه د خپل د زړه نه ویلو خبرو ته به مې کله کله په منظومو خبرو ټکور ورکوم زړه به مې تسکین کوم چې ځان ته به کښېناستم داسې احساس به مې پیدا کړه چې وکولی سم خبرې مې راټولې کړم هغه شیندلې خبرې چې هیچا ته مې نه سوی ویلی نه مې شوی ورته اورېدلی نو د هغو دپاره زما دپاره یو اغیز او ټکان د همغو خبرو د منظم کولو هغه که مینه بولئ هغه که درد بولئ هغه که په هیواد کې اخوالې ناخوالې ګورئ هغه که هر څه تاسې له ځانه سره فکر تاسو شخصا بیا څه وایي زما دپاره هم دغه ټول مسایل دي ستاسې دپاره مینه هم وه مینه خو شرط ده په دې باید هیڅوک منکر نسي زه هم په دې پوهېږم چې تاسې دا له ما غواړئ چې خلاصې خبرې وکړم هغه ټپه به دې ډېر ځلې اورېدلې هم وي چې عاشقي یې کړې نه وي لکه هندو بې کلمې زوړ شوی زما دپاره مینه د ژوند په لومړیو کې ده که چیرې موږ مینه ونه کړو مینه نه وي نو انسانیت مړ دی د انسانیت د ژوندي ساتلو دپاره مینه اړینه او ضروري ده مینه باید وي ډېر ښه که راشئ سالمن صاحب دې ته چې څومره وخت کېږي شاعري کوئ او تر دې دمه مو څومره شعرونه لیکلي د شعر پنځولو خو مې تقریبا تر 20 کلونو اوړي او په دې موده کې مې بې شمېره یو عادت مې دی په ډېرو مرکو کې وایم چې نه پیسې شمېرم او نه شعر شمېرم شعر د حساب وتلی دی بلکې شعرونه د حساب وتلی دي همدارنګه 2 ټولګه مې چاپ دي یو غورچاڼ دی او یو مخکې مې یادونه وکړه د نظمونو یو ټولګه د ورک خوبونه نو حساب نه به تېره خبره ډېره مننه احسانمن صاحب لیدونکي په تمه نه پرېږدو راځئ له تاسې یو نظم اورو که اجازه وي ډېره مننه نظم به هم درته ووایم د نظم سرلیک دی د لفظونو هنرمند اوري زه د لفظونو هنرمند سمه ده د زړه خبرو نه کتاب جوړوم د حقیقت او تخیل په ژبه د درد سندرو نه کتاب جوړوم خو نور د ژوند د درد لفظونه جانه د تخیل په هیڅ یو تار نه پیم له دوزخونو نه امان غواړمه جنتي ژوند مې په انګار نه پیم داسې لفظونو باندې زړه نه ګنډم چې پر هرونو ته مې درد راکوي ستا د یادونو کې داسې لفظونو باندې زړه نه ګنډم چې پر هرونو ته مې درد راکوي ستا د یادونو کتاب څه دی خو بس د زړه زخمونو ته مې درد راکوي ډېر ښایسته زړه مې دی نوره شاعري پرېږدمه زړه مې دی نوره شاعري پرېږدمه او کتابونو ته مې اور اچوم چې پوره کېږي نه نو څه پرې کوم بس ارمانونو ته مې اور اچوم یو ځل بیا مورو همدغه بیتونه زړه مې دی نوره شاعري پرېږدمه او کتابونو ته مې اور اچوم چې پوره کېږي نه نو څه پرې کوم بس ارمانونو ته مې اور اچوم په ارمانونو دې بلا پورې شي له نن نه وروسته بې ارمانه ښه یم د خپلېدو هیله دې هم نه کوم زه لیونی خو بې جانانه ښه ډېر ښایسته دی
د غم کاروان ته اندېښمن نه یم، په هر یو غم کې خوشحالي کوم، نور مې په ورکو پسې نه ګرځم، دا دی له سره زندګي کوم. نور د وهمونو له دنیا نه وځم، نورې نو بندې دروازې نه وهم. نور د وهمونو له دنیا نه وځم، نورې نو بندې دروازې نه وهم. په زړه د صبر کاڼی اړومه، د غم شپېلۍ زیاتې د شپې نه وهم. بیرته په هغو لارو نه درګرځم، بیرته په هغو لارو نه درګرځم، له کومو لارو چې راستون شومه زه. ما د نفرت ورانه دنیا پرېښوده، ما د نفرت ورانه دنیا پرېښوده، له تربګنیو نه بیرون شومه زه. نور هر انسان راجوختوم تر سینې، او انسانیت ته لومړیتوب ورکوم. نور له انسان سره دوستي کوم، او ټینګه غېږ د زلمیتوب ورکوم. ډېر ښایسته. ځکه چې اوس په ارزښتونو پوه شوم، زه د انسان راویښول غواړم. احسانمن بس دی دښمني د ادم، زه هر ادم راخپلول غواړم. ډېر ښایسته، ډېره مننه. واقعیت ډېر ښایسته نظم او ډېر خوند هم ترې واخیستو. کو دې ته راشو احسانمن صاحب چې په شعر کې څه مهم دي چې یو شاعر هغه اړخ ډېر تعقیب کړي؟ د شعر دپاره ډېر داسې مهم توکي څه ده چې هغه مطالعه کړی سي. په ټوله کې خپله مطالعه ډېره اړینه ده. مطالعه په شعر باندې پوهېدل ډېر مهم دي. د شعر داخلي جوړښت ته باید ډېر پام وسي، د شعر ظاهري جوړښت په پام کې ونیول سي. موږ څومره چې کولی سو شعر ته قوت ورکړو، پیاوړی کړو، هغه د خیال او فکر د قوت په زور باندې دی. څومره چې زموږ فکر او تخیل د داسې ناشنا تشبیهو، استعارو او کنایو دپاره ځانګړی سي چې موږ وکولی سو هغه تر اوسه بل شاعر نه وي کارولی، موږ یې را پیدا کړو، نوي څه وړاندې کړو. نوښت ډېر مهم دی. موږ مخکې مې هم درته وویل چې سولیدلې خبرې که څومره په هنري انداز بیا وړاندې سي، خو بیا هم سولیدلې خبرې دي. خیال باید نوی وي، فکر نوی وي، انځور نوی وي، خبره ستا نوی وي، خپله دغه نظم چې ته وړاندې کوې دا یو نوی پیغام له ځانه سره ولري. نو دا ټول مهم توکي دي د شعر د لا قوت او پیاوړتیا لپاره. شخصا تاسې په خپله په کورنۍ تشویق در سره و، شاعرۍ ته چې مو کله موخه کړه د ملګرو دوستانو تشویق و؟ دا خبره به خلاصه په نه باندې نه تماموم، ځکه چې په کورنۍ کې یوازینی څوک یم چې علم مې کړی، او په کورنۍ کې یوازینی څوک یم چې شعر لیکم. ډېر هغه وخت چې شعر مې لیکه زه د اووم ټولګي یا شپږم ټولګي زده کوونکی وم. نو د هغه نه نن تقریبا دا د 19 کاله تېرېږي. نو کورنۍ حمایت مې له ځانه سره نه درلود، حتی ورته مې له ډاره له ویرې ویلی هم نه سوی چې زه شعر لیکم. بیا وروسته چې رسنیو ته مې مخه کړه، په رسنیو دغه د ډار علت څه و؟ ولې په کورنۍ کې نه شریکوله؟ یو خو دا چې هغه وخت زما د زده کړې وخت و، بل زه مدرسه کې وم، دواړه چارې مې پر مخ وړې، هم مې ښوونځی لوست هم مدرسه. نو بل شعر مې هم لیکه ورسره، خو کورنۍ مې د دې مخالفت کوو. فکراً پوهېدم که ورته ووایم چې زه له ادبیاتو سره مینه لرم، شعر لیکم، زما د زړه ناویلې خبرې منظم کېږي او زړه ته مې سکون ورکوي، را سره یې نه منله. ولې؟ خو ځینې مشکلات په ټولنو کې شته ده، په تېره بیا وروسته پاتو نالوستو ټولنه کې. لومړی توری مې چې یاد کړه چې زه په کورنۍ کې لوستی یم، نو دا زما ټولې پوښتنې حل کوي او ستاسو. ډېره مننه. د چا شعرونه ډېر اورئ او د چا د شعرونه ډېر متاثر یاستئ؟ ما ته دا مهمه نه ده چې زه ووایم چې د پلانکي شاعر شعر مې خوښه دی. هر هغه څوک چې ښه شعر ولیکي، ښه یې وپنځوي، ښه یې ګاڼه کړي او په ټولو ادبي صنعتونو باندې مالامال کړي او زما د ټولنې د خلکو دپاره یو ځانګړی پیغام ولري، هغه زما دپاره په زړه پورې. ډېره مننه. په وروستۍ کې له تاسې نه پیغام اورو، د پیغام سره هممهاله څو خواږه بیتونه درلود؟ پیغام مې مطلب به مو د ځوانو شاعرانو نه وي. بلکل همداسې. او ولست په خپله ځوانو شاعرانو ته مې پیغام دا دی چې هڅه دې وکړي، پراخه مطالعه ولري، د طبیعت پیژندنې نه راواخله د انسان پیژندنې او د ادبیاتو د بېلابېلو اړخونو او د شعر د ادبي مزایاو له اړخونو ځان خبرولو دپاره باید د مطالعې لمنه ونیسي. پای کې دغه 3 بیتونه د ستاسې ټولو مینوالو ته ډالۍ وي چې تا د مینې خبره مو کړه، زه په پای کې دا خبره کوم. ته به لاړه شې، زما په زړه ماښام دی. ته به لاړه شې، زما په زړه ماښام دی. دا مین دی په 2یم ځل یې ناکام. واه، ډېر ښایسته دی. عشقه ته را پکې پوخ شوې خو زما لا، عشقه ته را پکې پوخ شوې خو زما لا، خیال او فکر مې تر اوسه پورې خام دی.
جام لبریز دی د هوس ځکه له نورو جام لبریز دی د هوس ځکه له نورو چې د کور د هورې سترګو کې انعام واه ډېر ښایسته ډېره مننه ډېره مننه سامان صاحب چې له موږ تاسې هم ډېره مننه چې وخت مو راکړئ یو څو شېبې مشاعرانه خوشحاله بنډار اوسئ ډېره مننه درنو لیدونکو یوه ځانګړې مننه د وصال ښوونیز محترمې ادارې څخه کوم چې د دغې مرکز په د مالي همکارۍ په واسطه باندې دغه برنامه تاسو ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې چې زه هارون روشن ستاسې درانه حضور ته حاضرېږم تر بیا ښه وخت ښې چارې